السلام علیکم. نن موږ په لازم وایټامین باندې خبرې کوو. ریډکسون کم چې وایټامین سی ورته موږ وایو، اسکاربیک اسید ورته موږ وایو. ریډکسون چې دا په ټول دنیا کې موجود دی، صحیح شو په پاکستان کې هم اویلیبل دی. نن موږ په دې فوایدو باندې خبرې کوو. صحیح ده. د ټول نه لومړنۍ خبره ده چې دا ایمیونټي بوسټر دی، په قوت مدافعت کې چې دی نو کار کوي د بیمارو خلاف. په دویم نمبر باندې چې دی نو دا په سکین هم ښکلی کوي. صحیح ده. په هغې کې هم استعمالېدی شي. یا یوریک اسید لیول هم کموي. کم چې ګوډ بیماري ده پرس کا د جوړونو بیماری صحیح شو نو هغه هم ښه کوي. صحیح ده. په هغې کې هم استعمالېدی شي. د دې نه علاوه سیزنل چې کومې بیماریانې موږ ته لګي صحیح شو، لکه نزله زکام، په هغې کې هم ډېر ښه کار کوي. نور هم دنیا شی فایدې دي، کوم چې غاښونو نه پرس کا وینه راځي صحیح ده ورونه، نو هغې دپاره هم خلک استعمالوي. د دې نارمل ډوزیج چې دی نو 100 ام جي چې دی 90 ام جي د میل لپاره پکار ده او 120 ام جي پورې چې دی د فیمیل لپاره. خو دا یو واټر سالوبل وایټامین دی. صحیح ده. چې دا په ډېر مطلب دا په ایکسس کې شي نو دا د باډي نه چې دی نو خارجېږي. صحیح ده. بل دا خبره دې ډوزیج داسې دی چې دا تاسو 3 میاشتې سهار ناشتې نه پس یا ماسپښین روټۍ نه پس چې دی استعمالولی شئ. 3 میاشتې پس چې دی یو ورځ یې خوړی شي، یو ورځ نو، یا په هفته کې 2 پیرې استعمالولی شئ. نور د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن دي تاسو موږ ته په انسټاګرام باندې میسج کولی شئ او زیاتره ټاپکس چې دي هغه موږ کور کړي نو تاسو زموږ دا پروفایل چې دی دا ویو کوئ. مننه. السلام علیکم.